ولسمشر غني امنیتي ځواکونو ته څه سپارښتنه کړې ده او آریانا سعید به طالبانو ته په دوحه کې کله کانسرت اجرا کړي. سلامونه لیدونکو، دا کولی شئ دا دوه مهم خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني نن یو ځل بیا سره علاقمندانې په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د غیر مسؤلو وسلوالو د ځمکو غاصبینو او زورواکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. له دوی سره نرمښت د زغم وړ نه دی. ولسمشر په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په اشارې ویلي چې په ډیر تاسف چې طالبانو جګړه کلیو ته وړې او له امله یې خلک زیانونه ویني او امنیتي مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې په کلیو کې د امنیت تامین ته جدي پاملرنه وکړي. ولسمشر همداراز امنیتي ځواکونو ته د لویو لارو د امنیت تامین جدي سپارښتنه وکړه. او د دې ترڅنګ بیا ډیر جالب او مهم خبر دا دی چې د افغانستان نوموتي سندرغاړي آریانا سعید ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو مشرانو اجازه په صورت کې چمتو ده چې په دوحه کې د دې ډلې سیاسي دفتر غړیو ته وړیا کانسرت وکړي. د آریانا سعید دا خبره په ټولیزو رسنیو کې د کارونکو له لوري ډیره لاس په لاس کیږي او انډي روی له دې څرګندونو هرکلی هم کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو ویلي دي چې د طالب مشرانو ذهني تغییر په موخه په دوحه کې د یو کنسرت اجرا کولو ته اړتیا ده. دا لومړی ځل نه دی چې په قطر کې د افغانستان سولې په اړه د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو سره افغان سندرغاړي طالب مشرانو ته د کنسرت وړاندې کولو وړاندیز کوي. تر دې وړاندې یوې بلې سندرغاړي غزل عنایت هم ویلي و چې له سولې وروسته به د طالب مشرانو ذهني ارامۍ په موخه دوی ته کنسرت وړاندې کړي. له دې سره میر مفتون هم له صحیح نیوز سره د خبرو پر مهال ویلي چې سولې ته له رسېدو وروسته به طالب مشرانو ته د خپلې دمبوري هنر وړاندې کولو ترڅنګ آرامي زمزمې هم وکړي. په همدې حال کې یو شمېر بهرنیو سندرغاړو هم له طالب مشرانو غوښتي چې ورته د یو کانسرت وړاندې کولو اجازه ورکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان ذهني آرامۍ ته ډېره اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان موسیقي د شریعت خلاف بولي او ان 2 ورځې وړاندې د کابل په کلکان او پغمان کې د واده پر مهال موسیقي آلې ماتې کړي او ځایي اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکي کې به یې د موسیقي غږولو له امله ګیله له ځانه وي. طالبانو تر اوسه د آریانا سعید وروستیو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. له تاسو ډیره مننه چې دا مهم خبر هم تر اخره ولیده. که د آریانا سعید د دې څرګندونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب درنه هیر نشي. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه.